السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. د صحت جامې به مو په تن وي. دا د یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یو. په دې هیله چې دا ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي او یو څه ګټه ترې واخلئ. په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو شپږ اسانه لارې چې تاسو یې هم کولی شئ په اسانۍ او په کور کې ناست له انټرنیټ څخه پیسې وګټئ. د هغو کسانو په کتار کې ځان راولئ چې په کور کې ناست وي او له انټرنیټ نه آنلاین پیسې ګټي. نو په همدې موخه دوستانو نن درته دا ویډیو جوړوو چې د انټرنیټ نه په دې شپږو لارو څنګه پیسې وګټئ په اسانه طریقه. هسې خو له انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په زرګونه لارې موجودې دي چې خلک ترې پیسې ګټي. نو موږ تاسو ته هغه اسان لارې ښایو چې په هغې افغانستان دي چې پیسې ترې وګټل شي. نو دوستانو په همدې هیله همدا ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې دا شپږ لارې کومې دي او تاسو ترې پیسې ګټلی شئ. نو دوستانو زو د ویډیو په طرف ویډیو تر پایه وګورئ او درته یو خواهش لرم چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب نو دوستانو په لومړي قدم کې تاسو در ښایو فریلانسینګ. فریلانسینګ کې څنګه کار کولی شو او پیسې ترې څنګه ګټلی شو. په فریلانسینګ کې تاسو کومه وړتیا لرئ، څه جوړولی شئ، ویډیو ایډیټینګ کولی شئ، نو تاسو کولی شئ چې په فریلانسینګ کې ورکړئ او هلته ورته اندازه وټاکئ د پیسو د پنځو چې هر څومره تاسو ورته ټاکئ $5 ښکته اندازه ده. نو تاسو کولی شئ چې ورته وټاکئ او د فریلانسینګ له لارې هم پیسې وګټئ. په کور دننه ناست یاستئ او پیسې وګټئ. فریلانسینګ یې ښه طریقه ده چې هغې کې مشهوره ویب سایټ دی fiverr.com چې هلته تاسو خپل ګیګز خرڅولی شئ. هلته د خپلې وړتیا په باره کې پوسټ وکړئ چې زه دغه شی کولی شم. نو تاسو ته به آرډر درځي او هغې باندې به تاسو اپلای کوئ. نو تاسو ته به د هغې له لارې هم پیسې میلاویږي. نو دوستانو دوهمې طریقې ته هم راځو. په دوهمه طریقه کې تاسو ته ښایو فیسبوک. له فیسبوک څخه تاسو هم پیسې ګټلی شئ چې ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ د خپل یوټیوب لینک راواخلئ او فیسبوک کې پیسټ کړئ او د دې لارې خپل یوټیوب چینل ته ویورز ویسئ او له همدې لارې پیسې وګټئ. نو د فیسبوک کمپنۍ هم د ویډیو مونټایزیشن اعلان کړی چې په ځینې هیوادونو کې آن شوی دی، په افغانستان کې لا هم نه دی اعلان کړی. نو شاید په 2019 کال کې افغانستان کې هم آن شي د ویډیو مونټایزیشن د فیسبوک لپاره. نو تاسو کولی شئ چې د فیسبوک څخه هم پیسې وګټئ. نو دوستانو راځو درېیمې طریقې ته. درېیمه طریقه ده یوټیوب. تر ټولو اسانه او غوره طریقه. په یوټیوب کې تاسو کولی شئ هم پیسې وګټئ د ویډیو مونټایزیشن له لارې چې د ګوګل اډسنس کمپنۍ پرې اعلانات لګوي او په هغه اعلاناتو کې تاسو ته پیسې درکوي. د دې هر یوې طریقې دپاره بیا جلا جلا شرطونه دي چې تاسو به شرطونه پوره کوئ او بیا به د دې لارې پیسې ګټئ. نو یوټیوب یې تر ټولو غوره لاره او اسانه طریقه ده چې تاسو ترې پیسې ګټلی شئ. څلورمه طریقه. په څلورمه طریقه کې اډموب. د اډموب له لارې تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ. په اپلیکیشن باندې خپل اعلانات ولګوئ. اعلانات اپلیکیشن پلی سټور ته اپلوډ کړئ او چې څومره خلک یې ډاونلوډ کوي او هغه اعلانات ګوري، نو چې ستاسو په اپلیکیشن راځي په هغې به تاسو ته پیسې درکوي. په اوس وخت کې د اډموب لپاره ډېر خلکو سیلف کلیکینګ شروع کړی چې دا غیر قانوني دی او دا ستاسو اکاونټونه درته ډیسیبل کوي. نو غوره لاره یې دا ده چې خپل اپلیکیشن جوړ کړئ، اعلانات دوی ولګوئ، پلی سټور ته اپلوډ کړئ او له همدې لارې پیسې وګټئ. پنځمه طریقه ویب سایټ. ویب سایټ جوړ کړئ او له دې لارې پیسې وګټئ. کله تاسو ویب سایټ جوړ کړئ نو ویب سایټ فری هم جوړیږي او پیسو هم جوړیږي. فری بیا په blogger.com کې جوړیږي، ویبلی کې جوړیږي چې په ویب سایټ کې تاسو پوسټ وکړئ او څو ښه پوسټونه وکړئ، ویوران ورته راوړئ، نو ګوګل اډسنس پرې تاسو ته اعلانات درکوي. نو د دې لارې تاسو ښې پیسې ګټلی شئ. د یوټیوب په پرتله په ویب سایټ کې زیاتې پیسې دي. نو تاسو کولی شئ چې له ویب سایټ څخه هم پیسې وګټئ. په شپږمه طریقه کې تاسو ته ښایو اپیلیټ مارکیټینګ. اپیلیټ مارکیټ څه ته وایي او موږ پکې څه کار کولی شو. نو دوستانو په اپیلیټ مارکیټ کې ځینې شرکتونه دي چې د هغوی د کوم شي لینک راواخلي او په سوشل میډیا کې یې پیسټ کړي او د هغې لینک لارې که چا هغه شی واخیست نو تاسو ته پکې خپله فیصدي درکوي او د
هغې د همدې لارې تاسو کولی شئ د اپیلیټ مارکیټینګ کې پیسې وګټئ. لکه امازون، په امازون کې تاسو د یو شي لینک راواخلئ، په خپل فیسبوک کې پیسټ کړئ، د هغې د لارې که چا د هغې د لینک لارې که چا د هغه شي واخیست، تاسو ته پکې خپله فیصدي درکوي چې دا یې هم ښه لاره ده د پیسو ګټلو. تاسو کولی شئ له دې څخه پیسې وګټئ. دا بیا هغه شپږ لارې تاسو پکې ممکن پیسې وګټئ. نو د دې هرې لارې لپاره بیل بیل شرطونه دي، او داسې هم نه ده چې تاسو راشئ او په یو جمعه کې ووایئ چې موږ دومره پیسې وګټو. دوستانو په دې کې صبر مهم دی چې تاسو باید صبر ولرئ، چې په کال کې هم تاسو پیسې وګټلې هم ډېر شی دی. دې کې په صبر لرئ، داسې نه چې راشئ او زه په یو جمعه کې دا وکړم او پیسې وګټم. دوستانو دومره خو زر ممکن هم نه ده. نو دوستانو په اخر کې د تاسو څخه خواهش کوم دوستانو تاسو چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم کلیک کړئ، او که چېرته مې دا ویډیو خوښه شوله نو ضروري د نورو ملګرو سره شیر کړئ او لایک ورکړئ. که څه غوښتنه مو لرله نو کمنټ کې موږ ته پرېږدئ، موږ به یې ضرور جواب درکوو. نو تر یوې بلې ویډیو د خدای پامان.